د نور خاتنه د رڼا زیري په ښکته راتلل، تیارې شوې لرې د رڼا وختونه بیرته راتلل. زمیندارانو مزدورانو خپله مخه نیوه، د خپل کار لارې خو د زړه په خوښه نیوه. هر څوک په منډه و، په هر طرف یو شور خورو، د ژوند په لار کې د هر کس د زړګي زور خورو. په دغه منډه کې مې ولیده اوتره جینۍ، تشه بوجۍ یې وه، په ترخ کې سرببره جینۍ، ویښتې سپورو، شونډې وچې جامې هم شلېدلې، داسې اوتره تا به وې چې د دنیا وتلې. خیرن پړونې یې په سرو ګورېدله تلله، خیرن پړونې یې په سرو ګورېدله تلله، په څه خبره خدای خبر چې خندېدله تلله. دا پښتنه د ابدالین وسی فقیره جینۍ، خیرونه غواړي په کوڅو ګرځېدل ګیره جینۍ، څوک یې رټي څوک یې چیړي، ګیله د چا نه کوي، روټۍ ټوکړه غواړي سیوا تمه د چا نه کوي. د چا د زور او د پیغور بچر اخلاصه نشي، د چا د زور او د پیغور بچر اخلاصه نشي، عمر بخلاص چې د فقیر خو دمه به نشي. سړی ټوکړې وي بوجۍ کې اچولې ګرځي، د هر چا کور ته یې جولې وي غوړولې ګرځي. سپي پسې غاپي ماشومان هم په کاڼو ولي، په بې اسرو نظرونو ګوري سر یې وي تړلي، او څوک خپل ماشوم پې یروي وایي بلا راله، څوک خپل ماشوم پرې یروي وایي بلا راله، او څوک وایي هغه د سحر شو سپېره بیا راله. چې کور ته لاړه شي نو ګیره یې کړي خپل ماشومان، دا په دلګیره نظر ګوري تماشه د ارمان. یو ماشوم جاړي د غنمو ټوکړه نه قبلوي، یو ماشوم جاړي د غنمو ټوکړه نه قبلوي، بل د جوارو په ټوکړه پیسه نه قبلوي. یوه غوغا ده چې د دې فقیر کور کې کیږي، او ځان سره وایي چې سحر شي خدایه څه به کیږي. ربه دا ستا د هوا لور د بې اسرې ګرځي، نه په ګرمۍ نه په سردۍ د سترګې سرې ګرځي. او خلک در کومې برټي دا پښتنه فقیره، خلک در کومې برټي دا پښتنه فقیره، د دې لانجو نه به دا کله شي دمه فقیره. او ربه د دې غریب انګن له خوشحالۍ ورکړه، ربه د دې غریب انګن له خوشحالۍ ورکړه، او د غلامۍ په بدله کې ازادۍ ورکړه. او نایاب خو ځان له د بې وسه د چا غم به کوي، نایاب خو ځان له د بې وسه د چا غم به کوي، چې زړه یې وسوځي نو زور په خپل قلم به کوي، چې زړه یې وسوځي نو زور په خپل قلم به کوي.